علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به دوستانو نوی ویډیو کې درته هر کله وایم. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلی ده. د مردان سره تعلق لرونکي یو کنسټیبل چا ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو. آیا دا یې ولې قتل کړو او د قاتلان څوک؟ دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره اخیره پورې وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوی نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته به اسانۍ سره در او د دې سره د ټالۍ نشانه هم ضرور وي. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلی د مردان سره تعلق لرونکي کنسټیبل سید محمد چا ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو. او دوستانو دا ظاهره کیږي چې د کنسټیبل چې د یو کور ته ننوتی و چې د هغې په وجه باندې هغې راویسار کو او ډیر په بې دردۍ سره یې قتل کړو. او د قتل کېدو نه بعد بیا کور نه بار لاش راویستل او د کور والا دا دعوه کوله چې دا مونږ ته بغیر د ورنټه او د غسې کور ته راننوتی و او د زمونږ نه هیڅ قسمه اجازت نه واغستی چې د دې په وجه باندې مونږ به دا قتل کړو. حالانکه هغې دا خبره هم کوله چې پولیس ته پکار دی چې لیډي چې دی سره د ښځې پولیس والا نه وي نو دی د چا کور ته ننوتلو اجازت ورته نشته، ځکه چې په دې وجه باندې دا زموږ کور ته راننوتو او مونږ قتل کړو. نو د دې په وجه باندې پولیس دا کوم کسانو چې قتل کړی و هغې جیل ته بوتلل او د هغې کسانو دا بیان او دا خبرې بیا میډیا ته ورکړې. دوستانو یقینا چې دا کس هم د پولیس والا هم ډیر ظلم او زیاتی کړی دی، ځکه چې بغیر د ورنټه او بغیر د پولیس ښځو پولیس والاونه د بل چا کور ته ننوتل دا یقینا چې ډیره غلط کار دی، ځکه چې په کور کې هر قسمه حالات وي او مختلف ښځې مختلف کارونه. دوستانو که تاسو زموږ د چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه. د الله په امان.